د قیامت دوهمه لویه نښه دجال راوتل. د قیامت له سترو او تر ټولو خطرناکو نښو څخه یوه د دجال راوتل دي. د دجال فتنه دومره لویه او خطرناکه ده چې د آدم علیه السلام له زمانې څخه تر قیامته پورې به د هغه په شان بله ستره فتنه نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو امتونو ته تل د دجال له فتنې څخه پناه غوښتې او مسلمانانو ته یې امر کړی چې له دې فتنې څخه ځان وساتئ. دجال به یو انسان وي خو ډیر ستر دروغجن او فتنهګر به وي. هغه ته ځکه دجال ویل کیږي چې خلک به په دروغو چل او فریب غولوي. هغه به د خدایي دعوه کوي او خلکو ته به وایي چې زه ستاسو رب یم. ډیر کمزوري والا ایمان خلک به د هغه په خبرو باور وکړي او له حقه به بې لارې شي. د حدیثو له مخې د دجال یوه سترګه بړنده وي او د هغه د دواړو سترګو ترمنځ به د کافر کلمه لیکل شوې وي چې هر مومن انسان به لوستلی شي. که لوستلی وي او که نالوستی د دجال بڼه به ډیره ویرونکې وي. خو سره له دې چې ډیر خلک به د هغه په فتنه کې راګیر شي. کله چې د دنیا حالات خراب شي، ظلم، بېدیني او فساد زیات شي، نو دجال به راڅرګند شي. ویل کیږي چې هغه به له ختیځ لوري د خراسان له سیمې څخه راووځي. په لومړیو کې په ځان یو صالح او نیک انسان معرفي کوي، وروسته به د نبوت دعوه وکړي او بیا به تر دې هم مخکې لاړ شي او د خدایي دعوه به وکړي. الله تعالی به د انسانانو د امتحان لپاره دجال ته ځینې داسې قوتونه ورکړي چې خلک به پرې حیران شي. د مثال په توګه هغه به خلکو ته ووایي چې باران ووروم او باران به وشي. ځمکې ته به ووایي چې فصلونه راوباسه او فصلونه به راوځي. هغه به له خلکو سره د جنت او دوزخ په شان شیان ولري، خو حقیقت به د هغه جنت دوزخ وي او دوزخ به جنت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د دجال فتنه به دومره سخته وي چې ډیر خلک به د معجزو په شان کارونو ته حیران شي او ایمان به له لاسه ورکړي. حتی ځینې هغه کسان چې ځانونه به مسلمانان ګڼي د دجال پسې به لاړ شي. دجال به ټوله نړۍ وګرځي، هیڅ ښار او سیمه به نه پرېږدي، ځکه الله تعالی به پر دغو دواړو مقدسو ښارونو فرښتې مقررې کړي وي چې دجال به هلته داخلېدو ته پرې نږدي. کله چې دجال مدینې ته نږدې شي، مدینه به 3 ځلې ولړزېږي او هر منافق کمزوری ایمانه انسان به له مدینې ووځي او د دجال لوري ته به ولاړ شي. د دجال د فتنې پر مهال به مسلمانان ډیر سخت وخت تیر کړي. خلک به لوږې، ویرې او مشکلاتو سره مخ وي. خو هغه مؤمنان چې پر الله تعالی قوي ایمان ولري د دجال له فتنې څخه به خوندي پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د دجال د فتنې څخه د ساتنې لارې هم ښودلې دي. تر ټولو مهمه لاره دا ده چې انسان خپل ایمان قوي کړي، د الله عبادت وکړي او د سورة الکهف لومړنۍ 10 آیاتونه یاد کړي. په حدیث کې راغلي چې څوک د سورة الکهف لومړی 10 آیاتونه ووایي، هغه به د دجال له فتنې څخه خوندي وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې له دجال څخه پناه غوښتله. ای الله، زه ستا پناه غواړم د مسیح دجال له فتنې څخه. کله چې دجال په ځمکه کې فساد او فتنې خورې کړي، مسلمانان به د امام مهدي تر مشرۍ لاندې راټول شي. هماغه وخت به حضرت عیسی علیه السلام له اسمانه راکوز شي. ویل کیږي چې حضرت عیسی علیه السلام به د مشک ښار ختیځ لوري ته د یوې سپینې منارې سره نازل شي. کله چې دجال خبر شي چې حضرت عیسی علیه السلام راغلی، نو سخت وویریږي. بیا به حضرت عیسی علیه السلام د مسلمانانو له لښکر سره یوځای شي او د دجال تعقیب به وکړي. په پای کې به حضرت عیسی علیه السلام د فلسطین د باب لود په سیمه کې دجال ووژني. دجال به وژل کېدو سره د نړۍ تر ټولو لویه فتنه ختمه شي او مسلمانان به د سکون ساه واخلي. د دجال کیسه یوازې د ویرې لپاره نه ده، بلکې دا موږ ته یو لوی درس راکوي. دا درس د دې چې انسان باید هر وخت خپل ایمان قوي وساتي، د دنیا په ظاهري شیانو ونه غولېږي او د الله تعالی له لارې لرې نشي. نن ورځ هم موږ وینو چې دنیا له فتنو، دروغو، ظلم او بېدینۍ ډکه شوې ده. نو مسلمان ته پکار ده چې قرآن، سنت، عبادت او دعا ته مخه کړي، ځکه یوازې د الله مرسته انسان د فتنو څخه ژغورلی شي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د دجال له فتنې څخه وساتي، زموږ ایمان دې قوي کړي او د حق پر لاره دې مثابت قدم وساتي. آمین.